حوض باندې اودس دی دا د کرایه ستا ارمان پاتې شو دا صحیح شو اوم جومات والا دغه دی د نظم ضبط سامان جګونه را دې باندې دي نه جګ را دې باندې دی دلته دعا شروع ده د اتیسه بیان ختم شولو دعا شروع ده دا اوس ته یې واورېدله چې علاوالدین شهید غریبان مسکینان خلک وو نو دا پر خپل موټرسایکل باندې نه ګولۍ پر سر غلو وویشتې دا د شربت و د شیانو تیاریانې روانې دي د دوی د اعتکاف پر دغه ده نه هغه زموږ پیغام څه هغوی څه خدای شلوندي و شیان مې برابر کړي دا شلوندي دي که شربت دی خو د شربت رقم رنګه دی سلامونه دوستانو ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ روغ به یاست په چمن کې که څه هم په نورو مسجدانو کې ډېر زیات خلک په ډېر زیات شمېر باندې په اعتکاف کې دي خو دغه مدرسه چې اوس فلحال موږ ورته ولاړ یو راځئ دننه ورسو هلته به وګورو دوی وایي چې تر 200 زیات د اعتکاف والا هلته شته د حافظ محمد یوسف صاحب زوی حمید خان هغه راورسېدي جوړ په خیر څنګه ښه په خیر خیرات دی دننه به تر جمعه شروع یې اول نو څه ټایم شته وچ ورسو مولا عبدالرحمن صمیم صاحب هم دلته مولوي صاحب څه کوي بیا چې زه روان یم جوړ ښه بیان اوسه ما نن کوشش کوم چې ډېر وختي راسم خو هغوی څه سره ناوخته شو مدرسې ته دغه مسجد ته چې دا وخت تقریبا پروژه کې د دغه موټرسایکلانو د موټرانو څخه تاسو اندازه کولی شئ چې څومره ډېر خلک راځي دلته او څومره ډېر سمه سمه دغه خلک لا هم ورته روان دي که څنګه ځای دی خلک راځي دلته اودسونه کوي دغه کوي دا اوزونه دي دا خو نو په ډېرو ځایونو کې نور نشته خو بیا هم خلک راځي ولاړ دي او دا د حوض باندې اودس دی دلته هم داسې خلک اخته دي او اودس کوي پر دغه حوض باندې دا د کرایه ستا ارمان پاتې شو دا صحیح شو دغه د معتکفینو چې کوم د خدمت یا دغه ځای دی د اودسو دغه ځای دی البته اوس به لوړ ورسو دا خو نو دا دلته جومات والا دی ولاړ دي انسانان ټول د جومات په انتظار دي لوړ به ورسو خلک زیات د جومات په انتظار وي نه او دا خو نو معتکفینو ځای دی امیر لجانه دلته څو خلک تقریبا په اعتکاف کې دي دلته د 200 زیات چې دي دا وخت یې نظره دلیږي او دا به فکر کوم په چمن کې تر اوسه پورې دومره دغه نه وي دا اجتماعي اعتکاف دی په چمن کې دا اول چې دی د جامع مطلب دغه مدرسې زیات اعتکاف دی او دغه خو نو د دوی د نظم ضبط سامانونه دي اول اعتکاف والا ده شیان پراته دي جومات نمبر 4 جومات نمبر 4 نو دا جومات څنګه جومات دی دا په هر جومات کې دي 15 کسان ښه خپل پارټي جوړ کړي یا ګروپ جوړ کړي نو هغه چې دی دا ځلوسي یو امیر ښه یو امیر یو امیر دا هر جومات خپل امیر مطلب لکه هغه تبلیغیان صاحبانه کې ښه ښه دا جومات نمبر 5 دی رښتیا هم دا د خپل نظم ضبط سامان دی دا خو دا د شیان پراته دي دغه والا شیان دي څوک د اعتکاف دغه کوي دا خو نو د دوی بسترې دي چې دوی کې بېدېږي دا خو نو بیا د جومات نمبر اووم جومات والا دغه دی د نظم ضبط سامان جګونه را دې باندې دي نه جګ را دې باندې دی نو د باندې نشي وتلی نو دلته ورته دغه دی دا بیا د بل جومات والا اتم جومات والا شیان دي دا د بني ما په جومات کې دا د دې شیان دي جومات ما په خیر ودرېدی دا د اعتکاف والا شیان دي مسجد کې تاسو وینئ دا په چمن کې تر ټولو هغه لوی مسجد یا د اجتماعي اعتکاف لپاره دغه جامعه علامه عبدالوالي شاهین چې کوم مسجد دی هغه مسجد شریف کې وته دې اعتکاف ولا ته نو وای مطلب دونه ځای ژوند نه چې ورنه ورنه ځای ورته دي گنجائش ختم شو لاندې د دې د فرق خپل ځای جوړ لاندې هم ځای ترتیب برابر شوی دی دا د لوړ هم دی دا هم د جومات ګلان دی
خو د ځای نشته، انسانان دومره ډېر دي شاید نو چې څه بهر شي کارګر څه ولاړ دی باندې دومره ډېر انسانان دي. دلته به ځای ودرېږو، چا څه پټو پیدا کړو، هر بل منظور سره ودرېږو. پټو کې څه غټه وخت ماشومان ما ته دې اوسو خلک دا دې سره روان دي له دا ځای څخه. البته دلته هغه د حافظ صاحب بیان شو کړی دی، بیان به مره وخت البته د خلک نه راځي منځ اوس نو څوک دا چې دلته تر درخت لاندې ناست، څوک چېرې ناست، څوک چېرې ناست. نو د دې د موټرسایکلانو پارکینګ دی، دومره موټرسایکلان شیان ولاړ دي دلته. داسې معنا ده چې د خلکو دغه تګ دغه کولی شي نه کولی شي. مسجد کې دا دی د حافظ صاحب حافظ محمد یوسف صاحب بیان شروع دی، دا خلک ورته ناست دي. راځئ لږ هغه به هم واورو څه به ریکارډ وو. څومره اهمه ده د الله شان دی زموږ په وطن د هغه باندې خلک هغوی کم خبر دي. څو د دغه موضوع اهمه ده خلک هغوی کم خبر دي. باید موږ د دغه مجلس د نظام دلته دعا شروع ده، د حافظ صاحب بیان ختم شولو، دعا شروع ده. په دې جامع مسجد جامع اسلامیه علامه عبدالغني ټاون بایپاس روډ چمن کې دا وخت د 200 څخه زیات معتکفین الحمدلله په مسنون اعتکاف کې ناست دي او دا سلسله د تیرو 15 کلو سره روانه ده. په دې کې الحمدلله مسلمانان ډېر په شوق باندې دغه فریضه د مسنون اعتکاف دا پوره کوي او دغه مسلمانان تقریبا د افغانستان مسلمانان هم راغلي دي، په دې کې ناست دي، د پښین خلک هم راغلي دي، د ضلع پښین او د چمن د څلورو طرفو څخه د هر طرفه څخه خلک راغلي دي دلته ناست دي. و دغه معتکفینو ته لکه څنګه چې د اعتکاف مسنون طریقه ده پر هغه باندې الحمدلله د دې اعتکاف پر شرعي طریقه باندې روان دي. او زه په آخر کې د ټول چمن د ولس بیا خصوصا د علماء کرام باندې غږ کوم، زه دا درخواست ځین کوم چې باید مهنت وسي. په چمن کې زر مسجد دی، که د یوه مسجد کې 10 کسان فقط کښېني، دا محله خدمت هم کولی شي د 10 کسانو، نو 10,000 کسان به دا زموږ په وطن کې په مسجدانو ننوځي. 10,000 کسان چې دوی وغواړي چې کم عذابونه اوس پر موږ باندې دا اوس را روان دي. دا اوس ته یې واورېدله چې علاودین شهید دا پر خپل موټرسایکل باندې چې واحد کپل و د خپل کور غریبان مسکینان خلک وو، نو دا پر خپل موټرسایکل باندې نه ګولۍ پر سر غلو وویشتې او شهید یې کړی په دې روژه کې او موټرسایکل یې په جنبوتی د 10 د 40,000 50,000 در دې بالا ظلم ستی په ذهن کې راځي. نو د علاودین شهید جنازه زموږ د کرد وطن جنازه ده او د ده د مورو د پلارو سره دغه عذابونه به کله زموږ صدق کېږي. دا زموږ د موټه په زور ځکه نس کېدی چې زموږ حکومت غافله دی، زموږ حکومت بیده دی، زموږ حکومت صرف د پیسو دپاره په وجود کې راغلی دی. دا به موږ په خپله دغه باندې باهمي مشاورت باندې او د الله څخه په غوښتنو به د عذابونو موږ د ځانه څه لرې کوو. حافظ صاحب څه مې خبرې واورېدې، اوس به یې پلاویال ولاړ شو چې کوم معتکفین دي هغوی ته به وګورو چې دلته دي یا هلته دي. دغه دا دې اخته دي څوک کونه وایي او څوک دغه دی دغه د لاندې جومات یې دی، دا دی روژه مات یې تقریبا د ګرځه سره تیار کړی دی. هر جومات والا خپل جومات تیار کړی دی. دا دی روژه مات و شربت و شی مې برابر کړی دی. فکر کوم لوړ چې کوم انسانان دي هغه هم خپل روژه ماتونه سره برابر کړي دي. ښه په خیر خیریت ښه خیریت. دا د شربت و د شیانو تیاریانې روانې دي، د دوی د اعتکاف دغه ده نه هغه زموږ هغه مسه هغوی څه خلک شلومبې و شیان مې برابر کړي. دا شلومبې دي که شربت دي؟ خو د شربت رقم رنګه دی. دغه دا نور ملګري دي لګیا ګرده خلک لګیا دي روژه ماتونه برابروي دغه برابروي. یا مننه خدای مدان لري یا بات وسی بس بیا به انشاءالله هغه مجلس کوو پښتون له بیا ورسته دغه دلاره رسول
ما ته په برکه راځي بلار سوا ما ته کوم خدای دې لګیا دې خپل روزماتونه برابرې خپل دغه کې نه روزماتو تیاری ده نو ما ته ځان دې ورسېد روزماتو موږ نه ګران کتن کو دا تر دا محل زموږ ویلاګ تر بل ویلاګ پرې د خدای په امان د بیا لیدو